آسان کار نه دی په واورو کې ګرځېده. مشران وایي چې د شوق څه قیمت نشته دی او دا شوق زما لپاره ډېر زیات مهنګا دی، ځکه چې په زندګۍ کې د دې شوق دپاره ما رنګ په رنګ مصیبتونه، آفتونه زغملي دي. دا شوق زما چې دی هغه د سیاحت دی، د سیل کولو دی او نن زه سیل کومه، چکر وهمه، مزې اخلمه د واورو نه، ځکه چې نن په امریکا په نیوجرسي کې 2 فیټه واوره شوې ده او په غونډ سټیټ کې ایمرجنسي ده. خو زه ولې پاتې کېدی نه شمه، زه به وایم چې زه به خامخا Hey friend. دلته ماته د ریاض کرار صاحب یو غزل را یاد شو. هغه وایي جانانه ته خو سم په بې دردۍ وجلی دی، ارمان دې راله هر یو په زندۍ وجلی دی. دا دویمه درېیمه ورځ ده چې اواز د شپېلۍ نه اورم، پونکي د غر لمن کې جوړګلی وجلی دی. خبر یې د پښتو د روایاتو نه ګلابه، اکثر دلته هلکې په جینۍ وجلی دی. او غربت په دې وطن کې ورځ په ورځ دومره زیاتېږي چې نن یو غریب بیا چا په ډوډۍ وجلی دی. او دا شعر یې ډېر زیات د کمال دی. وجود باندې یې بله نښه چرته نشته، ښکارېږي چا د زلفو په رسۍ وجلی دی.
د خدای نه څه غواړي وایي دوه سترګې. نو چې یو طرف ته ښکلی سمندر شي او بل طرف ته واورې شي نو مستي خو به پکې کول غواړي که نه. نو سم لکه د لیونیو پکې منډې غواړي، ځکه چې یو خدای او یو زومه بل هېڅوک نه و دلته کې. د سمندر غاړه وه او د واورې سپین څادر پروت و او زومه چې منډه مې پکې د زړه د خلاصه غواړي. داسې ټایم په انسان کله کله راځي او داسې ماحول یو طرف ته ښکلی سمندر وي او بل طرف ته واورې وي. اچانک مې نظر په دې مارغانو پرېوتو، دې ته خفه هم شومه ځکه چې ورته د دانې د اوبو سخت تکلیف وي په داسې موسم کې. خو بیا مې اچانک دماغ ته راغه چې زمونږ رب د دې هم رب دی، زمونږ نه به یې دې له ښه ورکوي، د شین اسمان نه به یې په دې سنو کې ښه ورکوي ورته. د امریکې په تاریخ کې په 30 کالو کې دومره سنو نه وه شوې چې څومره دا ځل وفه. او سنو لا ولاړ هم نه ده، اوس هم شروع ده، خو زما صبر نه کېدو. ما ویل چې ما ته مکمل وشي او ضرور زما دلته دا ټي وي چینلو والا هم راغلي وو، هغوی هم خپل رپورټینګ کولو لګیا وو، زه به سره ودرېدم.
ویډیو مو خوښه شوې وي چینل خامخا سبسکرایب کړئ. په دې باندې به زه د نورو ملکونو، ځایونو او ښارونو ویډیوګانې خامخا اپلوډ کوم. او که تاسو سبسکرایب نه کوئ نو تاسو نه به زه ورک شم او زما نه به تاسو ورک شئ. نو زموږ نه غواړو چې د یو بل نه ورک شو او ځان سره یې خامخا چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان. په بل ویډیو کې به د بل ځای نه بیا آنلاین یو ملاقات به کېږي.